د دې ویډیو مطلب دا نه دی چې ګینې مونږ د دې سپي سره داسې نیکي وکړه یا مونږ خپل ځان شو کول غواړو یا مونږ دا ویل غواړو چې ګونه مونږ دونه نیکان خلک یو مونږ د الله پاکه ګنهګار بندیان یو خو دا سپی دلته ګاډي وهلی و بیا پروت و مطلب چغې یې وهلې مونږ سوچ وکړو چې سجل شوی نو معلومه کړو چې خپۍ ماته ده یا مطلب خپۍ زور وله شوې ده د هغې خپل چې کوم دی مونږ هغه ټریټمنټ وکړو خپل ایمرجنسي غونته بیا مونږ خوږو مینوالو
د دې ویډیو مطلب دا نه دی چې ګینې مونږه د دې سپي سره داسې نیکي وکړه یا مونږ خپل ځان شو کول غواړو یا مونږ دا ویل غواړو چې ګونه مونږ دونه نیکان خلک یو، مونږ د الله پاکه ګنهګار بندیان یو. خو دا سپی دلته ګاډي وهلی و، بیا پروت و، مطلب چغې یې وهلې. مونږ سوچ وکړو چې سیجل شوی، نو معلومه هم کړو چې خپۍ ماته ده، یا مطلب خپۍ زور وله شوې ده. د هغې خپل چې کوم دی مونږ هغه ټریټمنټ موږ خپل ایمرجنسي غونته، بیا موږ د سپۍ راوړل په دې هیله باندې که نه چې دا ګورم د الله پاک مخلوق دی، د دې خیال وساتئ. دغه ګاډی که چېرې تاسو مخکې کوئ رسو کوئ یا په لاره ځئ دغه سپي چېرته پراته وي که نه، مطلب دا خو ماشومان دي، کچ کچ دي که نه، کچ کچ بچي دي که نه، نو ډېر خیال ساتئ د دې. هغه ډریور خو تللی د هغه نوم موږ نه اخلو، خو درد ولرئ، درد انځور کوئ، احساس ولرئ. کیدای شي داسې یو نیکي موږ او تاسو وکړو په شریکه باندې چې الله پاک پرې خوشحاله شي او د دې هغه درد هم منظور شي. دا ویډیو بالکل د دکاوي دپاره نه ده، که څوک یې په دې ځای نه اړي چې دا دکاوي دپاره د سوال نه پیدا کېږي. مه یې شیر کوئ، مه یې لایک کوئ، خو دا پیغام صرف واورئ چې د دې چارپخو د دې ځناورو هم خیال وساتئ، د دې دا درد انځور کوي. نو دغه سپی دی اوس دی پاڅېدو، تاسو ګورئ د خیره سره روان شو. الله دې وکړي چې موږ درد ولرو، موږ دغه شان په سینو کې د دې احساس ولرو. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني. الله پاک دې وکړي چې موږ بس دردمند شو په یو بل باندې. ډېره